خطاکار دی. وخیر الخطائین التوابون، او بیا غوره خطاکار کم یو دی چې توبه وباسي. نو ګناه خو زموږ نه کېږي، خو د دې ګناهونو دپاره به بیا بخښنه غواړي د الله نه. ځای په ځای موږ د دې تفصیل ذکر کړی، موږ هرې خبرې تفصیل بیا نشو بیانولی. اوس دې دعا ته ګوره. ابو موسی الاشعري رضی الله عنه روایت دی، او صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، امام ابن حبان راوړی دی. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء. هغه د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا خبره نقل کوي چې هغه به دا دعا غوښته. دا دعا به چا غوښته؟ رسول صلی الله علیه وسلم. دې ته سوچ کوي چې دا دعا هغه څوک غواړي چې الله رب العزت د هغه تیر شوي او راتلونکي خطاګانې او هر څه معاف کړي دي، او هغه جنتي دی، بلکې د جنتیانو سردار دی. او هغه دا دعا غواړي: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. یا الله زما خطاګانې معاف کا، وبخه راته، وجهلي او زما ناپوهي وبخه ماته. ګناه ګوره په دوه قسمه، یو داسې چې سړی قصدن کوي نو یا الله هغه راته معاف کا، یو دا چې انسان جاهلي پوهه نه وي و یا الله هغه راته معاف کا. کله سړی قصدن یو کار کوي دا ډېره ګټه ده، او کله یو سړی خبر نه چې زما دا کار چې کوم زه کوم دا ناروا دی، نو وایي چې اللهم اغفر لي خطیئتي وجهلي. که زما قصدن ګناه ده او که زما بې قصده ګناه ده، د جهالت د لاسه ده، ناپوهۍ د لاسه ده، یا الله ماته وبخ. و اسرافي فی امري، او زما په خپلو معاملاتو او کارونو کې زیاتې ماته معاف کا. زیاتې کول څه ته وایي چې ته پکې د شریعت د پولو نه واوړې. په څه کې زیاتې؟ نو فی امري، زما په هر کار کې، هر څه کې چې زما نه زیاتې شوی دی او زه پکې د شریعت د حدودو نه اوړېدلی یم او د الله د پولو نه تېروتلی یم، نو یا الله ماته د هغې بخښنه وکړه. وما انت اعلم به مني، او هغه څه راته وبخه چې تا ته معلوم دي زما نه، ته مې ښه پوهېږي. بلکې موږ ته خپل ګناهونه او خپل زیاتي دومره نه دي معلوم څومره چې الله رب العزت ته معلوم دي. نو ځکه وایي یا الله هغه څه چې تا ته معلوم دي هغه وبخه. په دې کې ټوله خبره دننه راغله، څه چې تا ته معلوم دي زما په باره کې یا الله هغه ماته ټول وبخه. اللهم اغفر لي جدي وهزلي، یا الله زما شعوري ګناه وبخه او مذاقي ګناه وبخه. کله ګناه سړی په مذاق کې کوي، نه جوي دا خو مذاق و، ګوره مذاق کې به ته ګناه کې دا یي بعض تاسو به لیدلي ته ورته لکه دا کار دی غلط و، نه ماسې ګپ لګوه. په ګپ کې ته الله نافرماني کې هسې ګوره د مور پلار سړی څومره قدر کوي، او حالانکې دا مور پلار صحیح دی چې ډېر غټ خلک دي خو بیا هم مخلوق دی. ته په ګپ شپ کې د دې مور پلار بې ادبي کولی شي چې ما ګپ لګو، زه خو هسې ټوغې مې کولې ټایم پاسۍ مې کو، نه. نو بیا ته د خالق بې ادبي او نافرماني په ګپ شپ کې څنګه کې؟ او بله دا چې زموږ سره نورې خبرې ختمې شوې، صرف ګپ شپ اوس په دې لګو چې د الله نافرماني به کوو یا ګناهونه به کوو. بعض لطیفې جوړې په دین پورې مسخرې کې، بعض د خلکو د خندولو پورې دپاره دا ووایي یو عالم دا ووایي او جومات داسې شو، جنت کې دا و او جهنم کې دا و، والعیاذ بالله. قصدن عمدن په دین پورې مسخرې کول ګوره کفر دی. قصدن عمدن په دین پورې مسخرې کول کفر دی. خو د الله دین دی، دا اوس ګپ خو نه دی چې ته ترې مسخرې جوړې ته ترې لطیفې جوړې. بعض وایي دا دروغ چې ما وایي دا مې په څه کې وایي؟ ګپ شپ کې. ولې په ګپ شپ کې دروغ ویل جایز دي؟ دروغ حرام دي که هغه ته په ګپ شپ کې وي او که هغه ته په قصد او ارادې سره وي او په عامو حالاتو کې وي. نو د دې نه ځان لرې ساتئ ښه. په ګناهونو کې ګوره مذاق نه وي، د الله په نافرماني کې مذاقونه نه کېږي چې جي ما خو جو بس مذاق کوسي. که چېرته ته یو دنیوي اداره کې کار کوې که نه، هر ځای چې ته به د خپل مشر سره داسې مذاق وکړي
چې دغه د اوامرو نافرماني پکې نشي کولی، سوچ هم نشي کولی، چې سوچ یې کې خوله د باندې راځي. څنګه د الله نافرماني مونږ کوو په ګپ شپ کې، او دا دلالت کوي په دې باندې چې دا سړی د دین قدر یې په زړه کې نشتی. دغه قدر دی چې دغه د مذاق کې لګیا دی، نه یې به مذاق، دین کې مذاق نه چلیږي چې ته به نافرمانیانې کې. نو یا الله که زما شعوري ګناه ده، یعنی چې کومه ما په خپله په ښه په اراده هر څه کړې ده، او که زما هغه ګناه ده چې هغه ما مذاق کې کړې ده. وخطئي وعمدي، د هیري ګناه او قصدن ګناه. اوس دلته خطئي معنی هغه په دې سره شوي ده په هېرېدو سره. کله د انسان نه هېری خبره او ګناه ترې وشي، لکه ورته پته دی چې دا کار د څه دی، د ګناه دی، خو خبره ترې څه شوه، هېره شوه. عمدي دا خو مراد واضحه دی، عمدن قصدن ګناه دا راته ووایه. او دا د رب العالمین مهرباني ده چې دې امت ته د دوی په هیرې سره ګناه هغه دوی ته معاف کړې ده. او دغه شان د جهل د لاسه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. یا الله که موږ چېرته خطا شو یا زموږ نه هیره شي نو موږ مه رانیسه. حدیث کې راځي وي الله وي چې ما دا دعا قبوله کړه. در الله رحم دی به موږ باندې. بیا مخکې وایي چې وکل ذلک عندي، الله اکبر. او زه دغه ټولو اقرار کوم چې دا هر څه ما سره شتي. وکل ذلک عندي یا معنی ده او دغه څه چې ما سره ټول دي دغه راته وبخه. اقرار، قصدن ګناه ما سره شتي، غیر شعوري ګناه ما سره شتي، په مذاق کې هم شتي، په هیره سره هم شتي، زیاتې هم شتي، په کارونو کې هر څه ما سره شتي. دلته هغه مشهور سوال زړه ته راځي او څو څو پیرې ما جواب کړی چې رسول صلی الله علیه وسلم خو الله د ګناهونو نه ساتلو نه، هغه ولې د دعاګانې غوښتې. نو یو جواب دا دی چې هغه امت ته طریقه ښایي. دویمه ده چې دا د اوچتو خلکو طریقه ده، دوی هر وخت د الله نه یېرېږي، دوی هر وخت د الله نه یېرېږي او بخښنې او توبې او د وباسي. دا د دیندارو خلکو طریقه ده. دا چې کوم دي چې کمزوری دینداری که نه او یا بېدینې، د ده په ځان اعتماد وي چې زه الله بخلم، زه څوک یم. چې کله ده په دین کې دا وایي چې زه څوک یم که نه په دیندارۍ کې، پوه شي چې دا سړی په دیندارۍ کې کمزوری دی. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګوره هغه دا بخښنې غواړي. درېیمه ده دا به هغه د دې دپاره غوښتي چې مرتبه او مقام یې اوچت شي. عبادت خو دی که نه، الله ته عاجزي راښکاره کول نه دي. نو چې الله ته عاجزي راښکاره کوي، بخښنې ترې غواړي، دعا غواړي، عبادت کوي که نه، په دې سره مرتبه اوچتېږي. بله دا چې بعض کارونه رسول الله وسلم داسې کړي دي چې هغې ته په هغې ورته الله ویلي وي داسې به دې نه کول. نو دې ته علما وایي خلاف اولا، یعنی د دې نه غوره کار بلوک هغه دې کړی وی. نو د رسول الله وسلم دومره اوچت مقام دی، دومره اوچته دینداري ده چې د دغه کارونو هم بخښنې غواړي د الله نه. ورسېدی پې که نه، لکه تبوک د غزا نه چې رسول الله وسلم تو یا راغی او منافقانو عذرونه پیش کړو، رسول الله وسلم له عذرونه ومنل. الله ورته څه ووایي؟ وایي تا به نه یې منلی. دا اوس ګناه خو رسول الله وسلم نه دی کړی، خو الله ورته وایي د دې نه غوره ده چې تا نه یې منلی. د بدر د غزا نه چې کله راغی، هغه قیدیانو فدیه واغسته. الله ورته وایي فدیه ښه نه وه، اولنی جنګ و، دې که به تاسو فدیه نه اخیستی، دې ته خلاف اولا کار وایي. نو د رسول الله وسلم دینداري دومره اوچته ده چې د دې دپاره هم بخښنې غواړي. ورسېدی پې که نه. اوس ګوره څه خوندوره دعا ده، سړي ته زړه هم نه کېږي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. یا الله زما هغه ګناهونه وبخښه چې مخکې مې کړي دي او چې وروسته به یې کومه، چې ما مخکې کوم کړي دي او پر روان وخت کې به یې کوم. وما اسررت وما اعلنت، او چې پټ مې کړي دي او چې ښکاره مې کړي دي. وما انت اعلم به مني، او هغه چې ته پې پوهه یې ټول راته معاف کړه. انت المقدم وانت المؤخر،
ته مخکې کوونکی ته وروستو کوونکی وانت علی کل شیء قدیر او ته په هر شیز باندې قدرت لرونکی ولې د بخښنې نه بعد دا خبره وکړه چې ته مخکې کوونکی وروستو کوونکی موږ د دې مخکې تشریح کړې د دې کتاب کې چې د الله یو نوم دی المقدم بل دی المؤخر د دې څه مطلب دی د الله په نومونو کې موږ د دې تفصیل وضاحت کړی نو ګورې چې کله الله رب العزت ستا ګناهونه وبخلو که نو ته یې مخکې کړي جنت ته او چې کله الله رب العزت ستا ګناهونه ونه بخل نو ته یې وروستو پاتې کړي په جهنم کې یو معنی دا ده دلته دغه مطلب دی چې الله ته مخکې کوونکی او ته وروستو کوونکی دغه شان د توبې ته ته د هغه وخته پورې نشي مخکې کېدی چې څو پورې الله نه یې مخکې کړی او د توبې نه چې شاته پاتې شوم الله به دې پاتې کوي او الله چا سره ظلم نه کوي تا کې به څه چلي د هغې د لاسه به دې شاته پاتې کوي دا اوس چې موږ دلته دې درس ته ناست یو که او د الله عبادت کوو دا هم ګوره الله موږ را مخکې کړي یو دې ته کنې د الله بې شماره مخلوق دی په هغه مخلوقاتو کې الله رب العزت موږ له توفیق راکړو دا ټیم د هغه په کور کې کېناسته د هغه موږ را مخکې کړي او چې هغه دې وروسته کې د دې نه دې بند کړي والله که ته دې راشي او که ته یو ټکی هم زده کړي نو همیشه الله ته دا وایه یا الله د دیندارۍ طاقت راکړه ځکه چې هغه مخکې کوونکی دی هغه وروسته کوونکی وایي ته په هر څه قادر یې واضحه ده چې ته په هر څه قادر یې نو ته زما دا ګناهونه هم بخلی شي هسې یو خبرې ته م سوچ دی چې دا ګناهونه موږ کوم ذکر کړو که نه ډېر زیات نه دي یعنی خطا ګناه عمدن په هیره په ګپ شپ کې وروستني مخکیني په پټه په ښکاره څومره ګناهونه دي خو دا هر څه یاد کوي او دې خبرې ته بیا وګورئ دا دومره ګناهونه دا خو د یو انسان موږ ورته تعجب کوو چې د الله د دې بندګانو د پیریانو د انسانانو د ټول ګناهونه راجمع کړي که نه نو د الله رحمت د دې نه پراخه دی د الله بخښنه دې نه پراخه ده صرف دومره دی چې موږ هغه ته واپس شو رجوع وکړو او هغه حدیث قدسي به تاسو ته یاد دي چې الله وایي ای د آدم بچیه که ته زما خواله راشي او د ځمکې د ډکوالي په اندازه ګناهونه راوړې که نه او ما سره د شرک نه یې کړی نو زه به حقه د ځمکې د ډکوالي په اندازه تا ته بخښنه وکړم د الله رحمت پراخه دی خو د هغه چا دپاره چې څوک الله ته واپس شي او دینداري کوي الله ګوره په زور په چا توبې نه وباسي ګوره دا د الله طریقه نه ده دا خبره یاده کړئ الله په زور چا ته هدایت نه کوي لکه یو سړی هدایت نه غواړي نو دا د الله طریقه نه ده چې هدایت ورته وکړي یو سړی جومات ته راننوتل نه غواړي نو دا د الله طریقه نه ده چې په زور یې جومات ته رادننه کړي او چې یو سړی هدایت غواړي اسباب یې لټوي نو دا د الله طریقه نه ده چې د هدایت نه محرومه پاتې کړي ورسېدی پې که نه وجه دا ده چې د دنیا د امتحان ځای دی نو که چېرته الله په زور زبردستي چاته هدایت کوي نو بیا خو د امتحان هغه مقصد پوره نه شو اگر یو سړی لګیا دی په خپل کوشش او محنت دی چې ما ته هدایت نصیب شي الله ورته ورکړو هغه بل هدایت نه غواړي او الله ورله په زور هدایت ورکړي دا خو دواړه به یو شان شو نو الله ګوره مهربانه دی خو په هغه چا مهربانه دی توبې وله قبلي ګناهونه وله بخي چې څوک ورته واپس شي څوک توجه ورکړي د هغه دین ته